السلام علیکم ګرانو شاګردانو الله دې وکړي چې روغ جوړ ویاست. راځو د نن سبق چې دی هغه what are pronouns د pronouns په باره کې دی. part of speech د دې څخه مخکې موږ noun ویلی وو د وینا برخې. پرو معنا دا درښیمه، د pronoun معنا درښیمه، د pronoun definition د دې څخه وروسته بیا په جملو کې د دې مثالونه او په الفاظو کې د دې مثالونه. pronouns دا دوه توري دي. pro معنا د پاره او nouns معنا نوم، لکه مخکې چې موږ څنګه ویلي وو. نو دا pronoun دی د noun د پاره. دا رقم definition یې pronouns are words. pronoun لغتونه دي ته موږ اسم ضمیر یا ځایناستي وایو. they take the place of nouns چې د نوم ځای نیسي اخلي. sometimes ځینې وختونه we do not want to use a noun موږ noun استعمالول نه غواړو so we use pronouns نو موږ pronoun استعمالوو. بار بار د noun استعمال ښه خوند نه کوي. د چا نوم بار بار اخیستل لکه احمد زما ورور دی، احمد سکول ته ځي، احمد سهار کښېني، احمد غرمه بیا بیرته راځي، هر ګړی د هغه پر ځای دی یادول دا ښیي. نو دې ته موږ اسم ضمیر یا ځایناستي وایو. نو بار بار pronoun چې دی هغه استعمالول ښه نه وي. noun استعمالول نو د هغه پر ځای باندې موږ pronoun استعمالوو. یعنې pronoun چې دی هغه د noun پر ځای باندې موږ استعمالوو. دا part of speech دویمه برخه ده د وینا برخې. اوس به راځو مثالو ته د جملو په شکل کې او د الفاظ په شکل کې زه درته وایم. اوس راځو د دې په جملو کې د دې مثالونه د pronouns ده. pronouns Umar is in the kitchen. عمر په پخلنځي کې دی، د اور په ځای کې دالان چې موږ ورته وایو. he is cooking. هغه پخلی کوي، پخول کوي. اوس په دې جمله کې pronoun کوم یو دی؟ عمر چې دی هغه noun دی. نو په د اوله جمله کې noun راغلی دی، په دویمه کې چې دی هغه pronoun دی he دا د عمر پر ځای راغلی دی، اسم ضمیر دی، نمایندګي کوي. دا رقم د نازیې پر ځای مشي، د احمد محمود پر ځای باندې موږ دی راوستلی سو. او بل دا چې دی چې مشهوره pronouns دی هغه دا دی I, we, you, they, he, she, it. بیا د pronoun څو قسمونه دي هغه بیا وروسته په تفصیل وایو. د نن لپاره همدومره. سبق پسې ویډیو لایک کړئ. مننه.